الرحمن الرحیم. شروع کوم د غلو الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 دی ګرانو خپلو ښکلو مینهوالو ستاسو د خدزار قربا، ستاسو دوست، ستاسو د کلمې ورور ډاکټر تنها حاضر دی او وړاندې کوي د مینې، محبت او خلوص ټکي پرزونې سره د دې د ګرانو خپلو مینهوالو چې تاسو ژوند په هر پړاو، په هر مرکز، په هر ډګر او په هر محاذ کې نو په صحت روغ جوړ او په زړه او ذهن خوشحال او بریالي اوسئ. ملګرتیا ستاسو زموږ ټیک تر د 1 بجې پورې نیغ په نیغه د هوا په شپو تاسو موږ ته کال کولی شئ. 6515093 هغه ملګري چې د پېښور 400 سیمې نه بهر دي یا د خپل موبایل خاوندان دي او د خپل موبایل نه موږ ته کال کول غواړي نو هغوی به ورسره زموږ سیمه ییز کوډ 091 090 زموږ کالینګ نمبر www.radiodilbar.pk تر د نیټ تاسو موږ په دې لینک باندې اورېدی شئ. تاسو SMS موږ ته کولی شئ، SMS رالیږلی شئ، په هغې ښکلو غونته ټپه، ښکلو غونته شعر یا ښکلو غونته خبره 8881 یعنې 88 81 88 81. جی ملګرو، زه یم ستاسو د غزلزار مالیار، دا زما د غزلزار د چمن ګلونه او زه ستاسو مالي. تاسو ټول مینهوال اورېدونکي زما د ننني محفل غزلزار شمې او زه ستاسو سوی لوی پتنګ ګلونه اورېدونکو، تاسو ګلونه اورېدونکي زما د سر ګلونه او زه ستاسو د خپو خاورې. د غم لمبې چې مې له سره وځي د غم لمبې چې مې له سره وځي ځکه فریاد مې له ځیګره وځي. دا چې خود سره شي تپوسې نه وي، دا چې خود سره شي تپوسې نه وي ځکه خو پیغله د خپل دره وځي. څوک چې غمونه راته خپلو ژاړي، څوک چې غمونه راته خپلو ژاړي نو خپل غربت مې له نظره وځي. خورمه قسم بې له جانان د نومه، خورمه قسم بې له جانان د نومه، د خولې که بله مې خبره وځي. او زه حق حیران شم د الله قدرت ته چې پلوشې څنګه له لمره وځي. څوک چې غمونه راته خپل وژاړي نو خپل غربت مې له نظره وځي. او خورمه قسم بې له جانان د نومه، خولې لکه بله مې خبره وځي. او زه حق حیران شم د الله قدرت ته چې پلوشې څنګه له لمره وځي. خپلې ځوانۍ پسې ارمان کوي اوس، خپلې ځوانۍ پسې ارمان کوي اوس، جانې به څه لاش نغره وځي. د غم لمبې چې مې له سره وځي ځکه فریاد مې له ځیګره وځي. جی ګرانو خپلو مینهوالو جان محمد جاني رور خپل کلام تاسو اورېدو. تپوس یې نه وي ځکه خو پیغله د خپل وره وځي. جی ګرانو خپلو مینهوالو دې کې هغه مونږ ورته په انګریزي ژبه کې چیک اینډ بیلنس وایو که نه، نو هغه خبره ده چې هغه خویندې، هغه میندې، هغه بچي چې په هغې باندې چیک بیلنس نه وي، په هغې باندې د هغې پلرونه، په هغې باندې د هغې مشران، د هغې میندې نظر نه کوي، خیال نه کوي. زه اکثر یو خبره کومه چې یو شک وي او یو احتیاط وي. شک په اسلام کې حرام دی او احتیاط ژوند دی، احتیاط ډېر ضروري دی. شک ته موږ بالکل نه کوو ځکه چې دا د ایمان زیان دی، دې کې ډېره سخته او عظیمه ګناه ده. خو احتیاط ته موږ هر وخت کوو، په خپل کور کې، د خپل کور په وګړو باندې، په خپلو خویندو، په خپلو میندو، په خپلو بچو باندې